د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. سلامونه په دې هیله چې خواخ او خوشحاله اوسئ. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واورېدل چې زما ټول اوسیدونکي د حاجي شیرین پر ناروغۍ، د زړه پر تکلیف او د غوړیو پر ډیر خوراک غږېدل. آیا تاسو پوهیږئ چې په هرو 10 کسانو کې یو کس چې عمر یې له 50 یا له 60 کلونو لوړ وي د زړه پر تکلیف اخته کیږي؟ د زړه ناروغي ګڼ لاملونه لري، خو درې پکې د یادونې وړ دي. لومړی د تمباکو استعمال، دویم د کلسترول لوړوالی، دریم د تازه میوو، ترکاریو او سبو لږ خوراک. زړه د وجود خورا مهمه برخه ده، نو د خپل زړه ساتنه وکړئ. سنگین لالا ډېر ساړه دي. مالا علی ساړه به ولې نه وي؟ نه ګورې ژمی دی، د غرونو پر سرونو واوره خو وینې که نه؟ شمال هم د واورو غوندې یخ لګېږي. خود نو د واورې د غرونو شمال هم یخ وي. نو موټر به کله راځي؟ اوس به راشي. زه او ته چې راتلو د موټر د چالانېدو غږ مې واورېده. چې ژر راشي په موټر کې به تاوده کینو. هو، چې له خیره بازار ته لاړ شو، ښې تودې جامې، جرابې، خولۍ او تاوده جاکټونه به درته اخلم. چې دا شیان راته واخلې ډېره به خوشحاله شم. نو ته خو مې ګرانه خور یې، تا خو به خود خوشحاله ساتم. هغه بل ځل مې پلار کتابچې او رنګې هم راته اخیستې وې. دا ځل به زه ډېر شیان درته واخلم. د لوبې شیان هم راته اخلې؟ هو، د لوبو شیان هم درته اخلم. سنگین لالا هغه د موټر راغی. ښه، سمه ده. بریکشه فیروز استاذه، هسې نه چې سوارلۍ په سپین میدان پرېږدي. شاغه دا یې بریک. سوارلۍ ته وایه چې په آرام موټر ته وخیږي، هسې نه چې د موټر دروازه خرابه کړي. وایم غم به یې نه کوي فیروز استاذه، سوارلۍ به د سترګو په رپ کې موټر ته ورپورته شي. زه درته څه وایم او ته کومه سرنده غږوې؟ زه درته وایم چې سوارلۍ دې په پام او احتیاط موټر ته ورپورته شي. فیروز استاذه، په پام یا د سترګو په رپ کې دا دواړه یوه معنا لري. هلې هلې ورپورته شئ، بیړه وکئ. پام چې حرکت ونه کړي. مالا علی ورو وخیژه، موټر حرکت نه کوي. کلینه راسې د بیړې خبرې کوي. سنګینه هسې نه وایم، له موږ نه په لاره کې بیا موټروانان سوارلۍ پورته کوي. خیر دی، ورخطایي ښه نه ده، هر چا ته خپل نصیب رسیږي. بیړه د شیطان کار دی. کلینره سنگین لالا مې ښه درته وایي. ماشومې، زه دې هم سنګین لالا ته ښه خبره کوم. هلکه شاغه، سوارلۍ سره جنجال مه کوه. وا دې اورېده؟ او ډېر ښه مې واورېدل، هسې ټوکې ورسره کوم. زه له خیره استاد تو غوندې نه توبه خوله مې غلطه شوه. زه له خیره استاذه، په پام او په ارام سره. سیل کوترې د خیالي ګل دي، پاس پاوای ګوره چې په مزل دي. خیالي کوترې خو دې ډېرې ښې روږدې کړي دي. او پلار جانا، ته ورته وګوره، زموږ د کور او د باغ د پاسه ګرد تاویږي. دا تا ته خوشحاله دي. ما ته څنګه خوشحاله دي؟ وایي شکر چې د خیالي پلار له مریضۍ مخ په ښه کېدو دی. خیالي زویه، ښه به هغه وخت شم چې ډاکټر د زیړو غوړیو د خوراک اجازه راکړي. خدای مهربانه دی، ژر به ښه شې، خو اوس به له زیړو غوړیو سره پام کوې پلار جانا. ته ګوره خیالي زویه، سلمان اشوک او چنارګل دې خواته را روان نه دي. ته صبر چې زه وګورم. والله په خپل هم دوی دي، لکه چې ستا پوښتنې ته راځي پلار جانا. سلام علیکم. وعلیکم سلام. دواړه ستړي مه شئ. ژوندی اوسې حاجي شیرینه، وایم خدای دې مرض درنه لرې کړي. ماشاءالله. الهی امین. چنارګله، ته او عاشق دواړه نږدې دلته په دې بل کټ کښېنئ، راسئ دې خواته. سمه ده. حاجي صاحب شیرینه، اوس څنګه یې د خیره؟ چنارګله، له اول نه ښه یم. یاره حاجي صاحب، وایم چې زموږ دعاګانې به هم در باندې لګېدلې وي.
او شپه ورځ موږ درته دعاګانې کولې. او کور دې ودان عاشقه، ستاسو دعاوې به خود لګېږي. چنارګله ته عاشق مې د پلار سره مجلس کوئ، زه په منډه چای راوړم. نه خیال ګله وایم کور دې لغلی ډک شه، چای مای به نه راوړې. ما عاشق په ژرنده کې ښه شین لونګین چای وڅښه، توره ګوړه پرې د پاسه وه. خیالي چنارګل رښتیا وایي، باور دې وشه دغه ده په دغه ساړه ژمي کې مې تندی لون خیژ دی او خولې راباندې ماتې دي. د چای هېڅ زحمت نشته، تیار به یې شیدلی وي. نه خیالي ګله د حاجي صاحب شیرین خبرې زمونږ لپاره چای هم دي، توره ګوړه هم او ورسره د غنمو نینې هم. ښه نو څه چای نه چیکئ، زه به همدغلته تاسو په څنګ کې کښېنم. حاجي شیرینه چنارګل داسې د خوراک شی درته راوړی چې د زړه مریضان د سترګو په رپ کې جوړوي. او څه وایې دا څه شی دی چې دومره کمال پکې دی؟ چنارګله دغه ورېښمین دسمال را خلاص که کنه چې تا حاجي صاحب شیرین ته څه راوړي دي؟ د مرغۍ پرې دي که د ښاپیرو د باغ ګلونه؟ وایم کور دې لغلی ډک شه عاشقه. یاره عاشقه داسې څه دي چې د ښاپیرو ګلونه به ورته سلام اچوي. او کور دې لغلی ډک شه. یاره چنارګله دا خو دې زموږ هم ورته تلمسه کړه، ستا به څه شي؟ دا دی چې زه دا غوټه خلاصه کړم. څه شي؟ چنارګله دا غنم دې یادول چې زه دې ورته حیران کړی وم. قرار کښېنه عاشقه، وایم کور دې لغلی ډک شه. دا غنم نه دي، دا چې دي د ژرندې د مزد د غنمو نینې دي چې د مرضونو بیخ او بنیاد وباسي. وام اورېدل. کور دې ودان چنارګله، وایم دا ستا اخلاص دی چې د ژرندې غنم دې راته نینې کړي دي او بیا دې ماته راوړي دي. حاجي شیرینه دا نینې چې دي ډېرې خوندورې دي، که دې باور نه راځي بیا له ډاکټرانو پوښتنه وکړه. که د مرض لپاره تک او پتری وبللې نو په لپو لپو یې نوشي جان کا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم سلام مدینی تروري، ستړي مشي. ښه ده شي، الله دې د بچیو د غمه وساته. امین. له تا سره. مدینی تروري چې یو پوښتنه درنه وکړم، خفه کېږي خو به نه؟ نه ولې به خفه کېږم، داسې پوښتنه به ته هم رانه نه کوې چې د خفګان وي. وی نه خوله مې د کلوب شي، داسې پوښتنه به ولې کوم؟ ښه نو بیا دې پوښتنه وکړه. رښتیا پوښتنه مې دا کوله چې ته هر چېرته له موږ سره مخ کېږي ډېر ښکلی سلام اچوي، دا به دې حتما له مولوي صاحب نه زده کړي وي. هو پلوشې ما خو له مولوي صاحب نه زده کړي دي، خو تاسې به یې له ما نه زده کوئ که بد مې وویل؟ نه ډېر ښه دي وویل، موږ به یې له تا یادوو. ای وای له ما نه خو جام هېر شوی دی، منګی به څنګه ډکوم؟ خیر دی لاسونه خو دې شته، په لپو یې ډک که. ته چې جام نه راکوې مجبوره یم چې په لپو یې ډکم. وی تروري هسې ټوکه مې کوله. ها واخله جام درنه جار شه. وای که بوره مشې پلوشې، خدای دې اجرونه درکړي. رښتیا پلوشې بیړه خو به دې نه وي؟ نه ته ورو ورو منګی ډکه بیا به پسې ځو. ښه دا دی زه یې ډکوم. مدینې ترورې هوا ډېره سړه ده، لرګي خو به مو وي که نه؟ هو یو څه خو مو شته. منګی مې ډک شو، جام در واخله. اوس به نو زه منګی سر ته در پورته کم، پسې ځو به له خیره. ته صبر چې لږ ثواب در باندې وګټم. د څه شي ثواب؟ هغه د قندګل هم راغله، خاوند یې مریض دی، پوښتنه به یې وکړو. دا خو دې والا ډېره ګل خبره وکړه. قندګل تروري ته راځه چې موږ تا ته ناستې یو. ښه دا دې در ورسېدم. قندګل دا ووایه چې د بچو پلار دې اوس څنګه دی؟ مدینې له اول نه خو لږ ښه شوی دی، خو دعاوې ورته کوئ چې خدای پاک یې روغ و جوړ کړي. وایي قندګل خورې دعاوې به ولې ورته نه کوو؟ الله جل شانه مو دې له غمه وساتي. آمین. خدای مهربانه دی چې له اوله ښه شوی وي
ورو ورو به له مرض نه ښه شي. خدای ته مو امید شته چې ښه به شي. قندي ګلې خورې ډېر به خدمت کوي. الله به دې اجرونه نصیب کړي. مدینه خدمت به خود کوو. د بچو پلار مې دی. زمونږ ټوله کورنۍ په ده راټوله ده. حاجي صاحب شیرین خو ډېر ښه سړی دی. په مریضۍ ټول کلی خفه دی. داسې ورځ به نه وي چې موږ ټول دعاوې ورته نه کوو. الله جل شانه دې دا ټولې دعاګانې ورته قبولې کړي. الله تعالی د خپل بنده په دعاګانو ډېر خوشحاله کیږي. د خیالي پلارم ټولو کلیوالو ته دعاوې کوي. هره ورځ ډلې ډلې خلک پوښتنې ته راځي. خدای دې له ټولو کلیوالو سره ډېر ښه وکړي. خیاطه ماته چې کمیس را جوړی لمنې کا پرې پرې پرې. د ملالۍ مورې دا څه شی جوړوي چې تاسو له ځان سره سندرې ورته وایې؟ وې د ملالۍ پلاره زما سندرې ته بیا ته هم غوږ نیولی و. خیر دی ما واورېده خو پوه نه شم چې په سندره کې د څه ویل. اوس دا ووایه چې له دې ټوټې څه شی جوړوي؟ د ملالۍ لپاره د ژمي تودې جامې پکې جوړوم. ته خو یې وګوره څومره ښکلی او ګرم رخت دی. تیراکه نام خدای دې وي دا خو ډېر ښه رخت دی. خدای دې په لاسونو برکت که. ملالۍ به دا ژمی ښه ګرم پکې تیر کي. دې رخت ما ته هم ډېر خوند راکه. یا خو ګرم دی او بله دا چې ښایسته هم دی. سنګین زوی مې په هر څه ښه پوهېږي. رښتیا هم چې سنګین زوی ته مې خدای لویه پوهه ورکړې ده. د پوهې تر څنګ په ټوله کورنۍ ډېر مهربان هم دی. خو زه یوې خبرې ته په اندېښنه کې یم. کومې خبرې ته؟ دغه رخت ما ته ډېر قیمتي ښکاري. زه وایم چې ډېرې پیسې به پې ورکړې وي. ته ښه وایې رخت خو ډېر ښکلی دی نو قیمتي به خامخا وي. خبره دا ده صدیقې چې موږ او تاسو نوي له مهاجرت راستانه شوي یو. خپل کور مو لا نه دی جوړ کړی چې له پیسو او مصرف سره لږه ګزاره وکړو ډېره به ښه وي. او ګزاره خو به خامخا کوو. هغه دی سنګین راغی. ګوره د ملالۍ مورې چې منت پې ونه کړې چې ولې د قیمته اخیستی دی. داسې نه ورته وایم چې ولې د قیمت اخیستی دی. پلاره تا او مور مې څنګه دې رختونو ته ګورئ؟ دې رختونو موږ ته ډېر خوند راکړه سنګینه زویه. یو بل ته مو صفتونه کول. مورې رختونه ستاسو دواړو خوښ شول؟ او زویه نام خدای دې وي ډېر ښکلي دي. د چا خبره د خو ځای پکې نشته. چې داسې ده نو معنا دا ده چې زه هم په رختونو پوهېږم. سنګینه زویه دا خبره خو موږ ستا په غیاب کې مو کړه. ښه نو اوس به یوه پوښتنه زه له تاسو دواړو وکړم. خوښه مو ده؟ بیخي مو خوښه ده. تاسو څه فکر کوئ چې دا به مې په څو اخیستې وي؟ نو زویه موږ څه خبر یو خو بس ښکلي رختونه دي او ښکلي. هغه متل دی چې وایي ارزانه بې علته نه وي او ګران بې حکمته نه وي. رختونه خو ډېر ښکلي دي. خو دا مې ډېر ارزانه هم اخیستي او بې علت هم دي. که څنګه چې ارزان دې اخیستي ښکلي او توده هم دي دا نو بیا ستا خپل کمال دی. دا مې په لیلام کې واخیستل. د چا خبره نه په بیه او نه په وړیا. خو یوه خبره ده چې په بازار کې مې ښه ولټول. سنګینه زویه اوس مې ومنلې چې ته هر شي ته سنجش کوې. د هر کار ګټه او تاوان سنجوي او بیا یې کوي. پلار جانه نو دا کمال خو ماته تاسو راښودلی دی. په برکت اوسې زویه. چې دا ملالۍ څه شوه؟ ملالۍ خو تاوده جاکټ او ګرمې خولۍ ته خوشحاله وه. ویل چې په دې تاوده جاکټ او خولۍ کې د باندې ځم او له همزولو سره لوبې کوم. سنګینه زویه خدای دې همیشه کامیاب لره چې د کورنۍ د هر غړي زړه دې ساتلی دی. خدای دې همداسې په خیر او برکت لره چې ټولو خلکو ته د خیر ورسیږي. تاسو واورېدل چې خیالي خوشحاله و ځکه چې پلار یې له ناروغۍ مخ په رغېدو دی. د خوشحاله ژوند لپاره دا هم زده کړئ چې د ژوندانه ځینې ښې حادثې خپله حافظه کې کلکې وساتئ خو بدۍ او ناخوالې هېرې کړئ. تر بیا مو په لوی خدای جل جلاله سپارم. روغتیا مو په برخه. د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.